السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د البانیا هیواد هیومنټیرین ویزا یا بشردوستانه ویزا تاسو څنګه ترلاسه کولی شئ؟ څنګه ورته نوملیکنه کولی شئ خوږو دوستانو؟ څوک ورته نوملیکنه کولی شي خوږو دوستانو؟ او د دغې ویزې لپاره د کومو اسنادو اړتیا ده؟ د دغې ټولو پوښتنو ځواب خوږو دوستانو په همدې ویډیو کې تاسو ترلاسه کولی شئ. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف باندې لاړ شم او د دې ویزې مکمله لارښوونه تاسو ته وکړمه. که چیرې تاسو خوږو دوستانو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي یاستئ، مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل یا ګنټۍ نشان کېکاږئ، هلته بیا آل انتخاب کړئ تر څو تاسو له ټولو نوي ویډیوګانو نه په وخت سره خبر شئ. ګرانو کتونکو د دغې ویزې لینک د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې دی، لینک به تاسو را کاپي کړئ. تاسو سره چې ګرانو کتونکو ستاسو په کمپیوټر کې هر یو براوسر وي، هماغه براوسر به راخلاص کړئ. زما سره ګرانو کتونکو په دې کمپیوټر کې فایرفاکس دی. زه به فایرفاکس براوسر راخلاص کړم او دلته لینک شته دی، په لینک باندې دغسې کلیک اخلم. اوس وګورئ ګرانو کتونکو زما سره به ویب سایټ راخلاص شي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو، دغه د البانیا هیواد رسمي ویب سایټ دی. د ویزې لپاره ویب سایټ زموږ سره راخلاص شو. له دې نه تاسو کولی شئ چې دغه ویزې لپاره بالکل فری ثبت نام یا نوملیکنه وکړئ. ګرانو کتونکو د دغې ویزې درې مرحلې دي. اوله مرحله کې اپلای ده، دویمه برخه کې پیمنټ دی او دریمه برخه کې ریزلټ یا نتیجه ده. اپلای به تاسو وکړئ. پیمنټ د دغې ویزې لپاره نشته دی، تاسو مصارف نه کوئ. د دې ویزې لپاره ویزه فری ده او ریزلټ بیا تاسو ته نتیجه راځي. وګورئ ګرانو کتونکو، اوس راځو د دغې ویزې لپاره ثبت نام یا نوملیکنه کوو. نو تاسو به داسې طریقه وکړئ چې ګرانو کتونکو را به شئ، د اپلای بټن باندې به داسې کلیک واخلئ. ګرانو کتونکو اپلای باندې چې کله کلیک واخستو، هغې نه وروسته تاسو سره دغه پاڼه یا صفحه راخلاصیږي. په دې صفحه کې به داسې لاندې راشي، دلته مختلف ډولونه د ویزو دي خوږو دوستانو. په دې کې به خوږو دوستانو تاسو ډي ټایپ ویزا یا ویزا ټایپ ډي دې باندې به داسې کلیک واخلئ چې دا بالکل فری ویزا ده، هیومنټیرین ویزا ده. چې کله کلیک واخستو براوز ټایپ ډي ویزا تاسو سره راځي. ډي ویزا هم خوږو دوستانو مختلف قسمه ډولونه لري چې دغه ټولې فری نه دي، تاسو ته فری نه درکوي. په دې کې به خوږو دوستانو تاسو په دریم نمبر باندې کلیک واخلئ، ویزا فار هیومنټیرین او ریلیجیس اکټیویټیز ډي. ګرانو کتونکو کله چې تاسو ډي ټایپ ویزا باندې کلیک واخستو، د دغې ویزې مکمل معلومات تاسو سره راځي چې په دې کې د کومو اسنادو اړتیا شته. ګرانو کتونکو د هغه اسنادو چې دلته کې اړتیا ده، زه تاسو ته یو په یو ویمه. همدغه اسناد چې کله تاسو برابر کړئ بیا به تاسو اپلای کوئ. اول خوږو دوستانو تاسو سره باید یو تصویر موجود وي چې د هغې اندازه د پاسپورت په سایز باندې وي، یعنی 4 په 5 کې. دویم خوږو دوستانو ستاسو د پاسپورت یو سکن باید تاسو سره موجود وي. دریم ګرانو کتونکو د پولیسو سرټیفیکیټ باید تاسو سره موجود وي چې تاسو داخل د افغانستان کې کوم جرم نه لرئ، نو هغه ورقه به تاسو هم جوړه کړې وي. څلورم ګرانو کتونکو د سفر د بیمې ورقه هم ضروري ده چې ټراول انشورنس ورته وایي، هغه به هم تاسو د بیمې یو شرکت نه اخیستې وي. کله چې ګرانو کتونکو دغه 4 ډوله اسناد تاسو سره مکمل وي، بیا به داسې لاندې راشئ او دلته کې به په اپلای باندې کلیک واخلئ. اپلای باندې چې کلیک واخستو، اوس وګورئ خوږو دوستانو زموږ سره فورمه راخلاصیږي. اول ځل چې کله تاسو د فورمې ته ننوځئ ګرانو کتونکو، ستاسو نه ستاسو ایمیل او پاسورډ هم غواړي. اوس وګورئ ګرانو کتونکو زموږ سره د داخلي فورمه راخلاصه شوه. په دغې فورمه کې خوږو دوستانو 7 برخې دي. دغه 7 برخې تاسو ډکوئ او ستاسو د دغې ویزې ثبت نام یا نوملیکنه په بشپړ ډول باندې کیږي. اوله برخه کې وګورئ ګرانو کتونکو پرسونل انفارمیشن یا شخصي معلومات دي. شخصي معلوماتو برخه کې خوږو دوستانو اوله پوښتنه کې به تاسو هغه هیواد لیکئ په کوم ځای کې چې ستاسو پیدایښت شوی وي یا تاسو هلته کې اوس مهال ژوند کوئ. لکه زه دلته راځم ګرانو کتونکو، زه پکې افغانستان لیکم. د دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو نه کونسلر آفس غواړي. دې ځای کې تاسو مختلف هیوادونه انتخابولی شئ. هر ځای چې تاسو انتخاب کړئ مشکل پکې نشته او هماغه ځای ته تاسو د سفر ضرورت هم نه لرئ. لکه زه دلته راځم ګرانو کتونکو، په دې کې استنبول انتخابومه. له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو نه فیملي نوم یا ستاسو تخلص غواړي. دلته به تاسو خپل تخلص ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو نه ستاسو پخوانی تخلص غواړي چې هغې ته ضرورت نشته د میل کې لاندې راشئ، خپل نوم ورته ولیکئ.
نوم هم چې ولیکل خوږو دوستانو خپل د پیدایښت کال به دلته تاسو دقیق د خپل پاسپورټ یا تذکرې نه ولیکئ. لکه زه دلته راځم خوږو دوستانو خپل د پیدایښت کال ورته لیکمه. د پیدایښت کال هم چې ولیکو خوږو دوستانو له دې نه وروسته تاسو به لاړ شئ او دې برخه کې به خپل د تذکرې نمبر ولیکئ، پرسونل آی ډي نمبر. له دې نه وروسته خوږو دوستانو پلیس ان کنټري اف برډ، په کوم ځای کې چې ستاسو پیدایښت شوی دی نو تاسو به هماغه ځای ورته ولیکئ. لکه ما ورته دلته افغانستان ولیکو خوږو دوستانو. بیا د دې نه وروسته ورځو کرنټ نیشنلټي، تاسو اوس مهال په کوم ځای کې ژوند کوئ، د کوم ځای تابعیت لرئ. امکان دی ولري خوږو دوستانو تاسو د افغانستان خو بل ځای کې ژوند کوئ نو دلته ورته هغه هیواد لیکلی شئ. او له دې نه وروسته خوږو دوستانو د ستاسو اصلي استوګنه یعنی اصلي هیواد د اوسېدلو چې هغې کې به خوږو دوستانو تاسو هم افغانستان ولیکئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو ستاسو نه ستاسو د جنسیت په اړه پوښتنه کوي، میل یا فیمیل، نارینه یا ښځینه. کله چې دا ورته مشخص کړه بیا تاسو نه ستاسو د واده پوښتنه کوي. که واده ولري خوږو دوستانو دلته کې به ورته میرډ انتخاب کړئ، او که مجرد یاستئ بیا به سنګل ورته انتخاب کړئ. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو تاسو د خپل پلار نوم ورته ولیکئ. پلار نوم هم چې ولیکو بیا به ورته د مور بیبي نوم ولیکئ. ستاسو د مور بیبي چې هر څه نوم وي په تذکره کې پاسپورټ کې د هغې مطابق به ولیکئ. او له دغې نه وروسته خوږو دوستانو بیا تاسو راځئ ریزیډنټ پرمیټ دا به ورته یاست کئ. له دې سره خوږو دوستانو د شخصي معلوماتو برخه ډکه شوه یا د پرسونل انفارمیشن برخه. تاسو به په نیکسټ باندې کلیک واخلئ، را به شي پاسپورټ انفارمیشن ته. اوله برخه کې به د پاسپورټ ډول یا نوعیت ورته په نښه کوي چې ستاسو سیاسي پاسپورټ دی که عادي پاسپورټ دی. نو زمونږ نیشنل پاسپورټ دی، موږ ورته عادي پاسپورټ انتخاب کړئ. پاسپورټ نمبر به له دې نه وروسته ولیکئ خوږو دوستانو. پی او باندې شروع کیږي، هر څه چې وي هغه به د پاسپورټ نه تاسو ولیکئ. نو دغه برخه خوږو دوستانو مکمله د پاسپورټ نه ډکیږي. پاسپورټ به راواخلئ د هغې مطابق به یې ډکه کړئ. اتارټي اف ایشو، دغه پاسپورټ تاسو ته چا درکړی دی؟ لکه مونږ خوږو دوستانو کابل سینټرل پاسپورټ آفیس دې نه مخستی دی خوږو دوستانو، نو دا مو ورته ولیکلو. له دغې نه وروسته خوږو دوستانو ډیټ آف ایشو، تاسو په کوم تاریخ پاسپورټ اخیستی هغه تاریخ به دلته ولیکئ. کله چې خوږو دوستانو ډیټ آف ایشو ولیکلو بیا تاسو ته ایکسپایري ډیټ راځي، تاسو د پاسپورټ د ختم تاریخ به دلته ولیکئ. دغه دواړه به هم تاسو د پاسپورټ نه راواخلئ. نو ډیټ آف ایکسپایري چې م کله ولیکلو له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو ته یو بله پوښتنه راځي. دغه پوښتنه به خوږو دوستانو تاسو یاست کئ. کله چې خوږو دوستانو دغه پوښتنه یاست شوه بیا به تاسو راشئ پرسونل نمبر ته، که لیکئ که نه لیکئ دا ضروري نه دی. له دې نه وروسته ویلیډیټي راځي. ویلیډیټي کې به خوږو دوستانو تاسو ورته د پاسپورټ وخت ولیکئ چې 15 کاله پاتې، پکې 2 کاله 3 کاله هر څومره ټایم چې پکې پاتې وي هغه به دلته ولیکئ. نو دا خوږو دوستانو د پاسپورټ برخه شوه. پاسپورټ برخه چې ډکه شوه بیا به لاړ شئ پر نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. تاسو ته به د ویزې معلوماتو برخه راشي، ویزا انفارمیشن. د ویزې معلوماتو برخه کې خوږو دوستانو دغه 2 پوښتنې په خپله ډکې شوي، تاسو نه ډکوئ. 3مه پوښتنې ته راځئ، یس کوئ یې دغسې. د دې نه وروسته پرپوز اف ټراول، تاسو ولې البانیا ته سفر لرئ؟ مونږ ورته خوږو دوستانو دلته کې ټوریزم یا چکر یا سیاحت انتخابو. او له دې نه وروسته بیا خوږو دوستانو زمونږ سره ډیټ آف ارایول راځي. تاسو به هغه تاریخ ورته ولیکئ په کوم تاریخ چې تاسو البانیا ته سفر لرئ. لکه نن تاریخ باندې تاسو نوملیکنه کوئ او امکان دی ولري یو میاشت وروسته هلته لاړ شئ، نو هماغه تاریخ به دلته کې ورته دقیق ولیکئ، ځکه دلته باید تاسو په هماغه تاریخ په هماغه ورځ باندې هلته کې بیا سفر ولرئ. هغې وخته پورې باید ستاسو اسنادونه هر څه برابر وي. د ډیټ اف ارایول نه وروسته خوږو دوستانو ډیټ اف ډیپارچر دی چې تاسو به په دغه تاریخ باندې د البانیا نه وځئ، یعنی 90 ورځې وروسته. دغه ویزه د 3 میاشتو لپاره د 3 میاشتې چې پوره شي نور وخت هلته تاسو نشئ تیرولی. د دغې نه وروسته خوږو دوستانو یو بله پوښتنه هم ده، نمبر اف انټریز، څو ځلې تاسو په دغه ویزه باندې ځئ راځئ. نو تاسو ورته 1 ټایم هم انتخابولی شئ، مولټیپل انټري هم ورته انتخابولی شئ. له دې نه وروسته بیا راځو خوږو دوستانو مینس اف ټرانسپورټ، دې کې تاسو ورته ایر ولیکئ او بیا راشئ بلې پوښتنې ته ټرین ایرپورټ، دغه میدان هوایي هم ورته انتخاب کړئ
او چې کله خوږو دوستانو دغه میدانوي هم انتخاب شو کرنٹ اوکوپیشن د برخه کې به تاسو ولیکئ ورته چې تاسو فلحال څه کار کوئ، سټوډنټ یاستئ، کوم جاب لرئ، همداسې خپل شخصي کاروبار که کوئ هغه هم لیکلی شئ. له دې نه وروسته بیا خوږو دوستانو انټري پرمټ دا به ورته یاست کئ. انټري پرمټ ان فاینل کنټري دا هم چې کله ورته یاست کئ لاندې دوه نورې پوښتنې راځي اتارټي اف ایشو ریمارک دغه دواړه تاسو خالي هم پرېښودلی شئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو other visa issue during the past 3 years and their period of validity دلته کې لاندې دوه پوښتنې درکړي دي خوږو دوستانو. اوله پوښتنه کې هیڅ هم مه لیکئ او دویمه پوښتنه کې به خوږو دوستانو تاسو نن یا نو ورته انتخاب کئ. کله چې دغه انتخاب کئ خوږو دوستانو بیا به راشئ په نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. نو د ویزې برخه به هم خوږو دوستانو ستاسو ډکه شي او را به شي فیملی ممبر انفارمیشن برخې ته. فیملی ممبر انفارمیشن خوږو دوستانو هغه کسان ډکوي څوک چې غواړي فیملی سفر هلته کې البانیا ته ولري. نو دلته کې خوږو دوستانو مونږ دغه ویزه چې دا انفرادي یا یو کس ته ډکوو نو دغه برخه بالکل هیڅ هم پکې نه لیکو، ډایرکټ راځو له دې صفحې نه نیکسټ بلې صفحې ته ځو چې د هاسټ انفارمیشن برخه زموږ سره راځي. دغه ورکه خوږو دوستانو تاسو د یو مشخصې کمپنۍ نه اخیستلی شئ، یو کس نه اخیستلی شئ، یو ادارې نه اخیستلی شئ. همدغسې خوږو دوستانو تاسو د سفر بیمه کولی شئ، په ګوګل کې ورته لټون وکئ، آنلاین هم د ځینو کمپنیانو نه اخیستلی شي. دا نو که چیرې تاسو د سفر بیمه ونه لرئ نو بیا تاسو دغه ویزه پرېږدئ او دې ته نوملیکنه مه کوئ. اول دا ورکه جوړه کړئ بیا نوملیکنه وکړئ ځکه د دې ورکې اپلوډ هم تاسو سره ضروري دی. راځو خوږو دوستانو د دې برخې ډکولو ته. دلته وګورئ خوږو دوستانو اوله پوښتنه کې زموږ نه هاسټ غواړي چې دا موږ د چا نه اخیستي، یو کمپنۍ نه م اخیستي، یو کس نه م اخیستي که یوې ادارې نه م اخیستي. نو خوږو دوستانو ما دغه ورکه چې دا د یو کمپنۍ نه اخیستي، زه دلته راځم ورته کمپنۍ انتخابومه. دوستانو کمپنۍ چې دلته انتخاب کړه بیا به تاسو راشئ د هماغې کمپنۍ نوم به ولیکئ له چا نه چې تاسو دغه ورکه اخیستې وي. له دې نه وروسته خوږو دوستانو دغه ورکه چې کوم کس تاسو ته جوړه کړې وي دغه کس نوم به دلته ولیکئ، که تخلص یې معلوم وي تخلص به ولیکئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو برډې راځي. هغه ورکه چې چا تاسو ته درکړې وي هغې کې تیار برډیټ یا د پیدایښت کال شته دی هغه به هم تاسو دلته کې ولیکئ. کله چې خوږو دوستانو برډې ولیکله بیا تاسو نه جنسیت پوښتنه کوي، نو که میل وي میل به ولیکئ، که فیمیل وي فیمیل به ولیکئ، ښځینه یا نارینه. نو دلته زه راځم خوږو دوستانو میل ورته لیکمه. له دغې نه وروسته خوږو دوستانو د همدې کمپنۍ موبایل نمبر هلته ورکه کې شته دی هغه به هم تاسو لاندې ټلیفون انفاکس کې ولیکئ. موبایل نمبر نه وروسته خوږو دوستانو د همدغې انشورنس کمپنۍ ایمیل ادرس به تاسو ولیکئ له چا نه چې تاسو دغه د سفر د بیمې ورکه اخیستې وي. ایمیل ادرس هم چې ټایپ کړئ لاندې به راشي فول ادرس به ورته ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو چې فول ادرس هم ولیکو بیا به تاسو راشئ د موبایل نمبر د همدې کمپنۍ به هم تاسو پرسونل نمبر کې ولیکئ. دې نه وروسته خوږو دوستانو دا بله پوښتنه ده څوک تاسو ته د دغې سفر مصارف درکوي، که کوم کمپنۍ درکوي که کوم سپانسر یې درکوي د هغې نوم به دلته ولیکئ. ما ورته مای سیلف ولیکو. له دغې نه وروسته پلیز سپیسیفای هو ان هاو دلته به تاسو ورته نوټ ولیکئ، کمنټ به ولیکئ. که چیرته تاسو بل څوک سپانسر کوي چې دغه هیواد ته سفر ولرئ، که چیرته مو بل څوک نه سپانسر کوي نو تاسو به راشئ نو ریزن دا به ورته ولیکئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو چې نو ریزن هم ولیکلو بیا تاسو راځئ مین آف سپورټ ډیورینګ یور سټې په دې کې ورته خپل د پیسو د مصرف طریقه ښیي چې تاسو کیش پیسې ځان سره هلته کې وړئ، همداسې که بانکي اکاونټ ولري هغې نه پیسې راباسلی شئ یا په بله طریقه باندې. انشورنس ویلډ انټل دغه بیمه تر کوم تاریخه پورې تاسو ته کار کوي نو د بیمې تاریخ به هم خوږو دوستانو دلته ورته ولیکئ. د هاسټ انفارمیشن برخه چې کله ډکه شوه بیا به تاسو راشئ په نیکسټ په کلیک واخلئ ادرس ان کانټاکټ برخې ته. دا برخه هم ډیره ضروري ده. دلته به تاسو خپل موبایل نمبر ایمیل هر څه چې تاسو نه غواړئ دلته به ولیکئ. اول لازو اپلیکیشن هوم ادرس تاسو به خپل د کور دقیق ادرس ولیکئ. له دغې نه وروسته به خپل شخصي موبایل نمبر ورته ولیکئ او له دې نه وروسته خوږو دوستانو بیا زموږ نه ایمیل ادرس غواړي. موږ باید خوږو دوستانو دلته خپل صحیح ایمیل ادرس ولیکو. ایمیل ادرس نه وروسته خوږو دوستانو پلیس ان ډیټ ته به راشي.
تاسو به د خپل ځینو ولیکئ، ورسره خوا کې به د نن ورځې تاریخ ولیکئ په کومه ورځ باندې چې تاسو دغه فورمټ کوئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو ادرس ان کانټکټ برخه ډکیږي، په نیکسټ باندې به کلیک واخلئ، را به شي اخري برخې ته اپلوډ ډاکومنټ چې دغه برخه کې به تاسو ورته خپل اسناد را اپلوډوئ. لکه څنګه چې مخکې ما هم یادونه وکړه خوږو دوستانو، دلته تاسو ته 4 ډوله اسناد ډیر ضروري دي. اول ډول یې ګرانو کتونکو فوټوګراف، ستاسو تصویر به دلته اپلوډ کړئ، بیا به ورته خپل پاسپورټ اپلوډ کړئ، د پاسپورټ نوم چې کوم سکین اخیستی، هغې نه وروسته به ګرانو کتونکو تاسو ورته خپل د پولیسو سرټیفیکیټ یا هغه ورکه چې تاسو د پولیسو نه اخیستي چې په هغې کې دا معلومیږي چې تاسو کوم جرم نه لرئ. او په 4مه برخه کې خوږو دوستانو تاسو به ورته د هاست ورکه یا د سفر د بیمې ورکه دا به ورته را اپلوډ کړئ. دغه 4 اسناد ضروري دي خوږو دوستانو، دا چې اپلوډ کړئ تاسو ته ویزه راځي. کلم چې خوږو دوستانو اسنادونه اپلوډ کړو، بیا به داسې لاندې راشي، سبمیټ باندې به کلیک واخلئ او ګرانو کتونکو ستاسو نوملیکنه به مکمله شي. نوملیکنه چې وشي ګرانو کتونکو تاسو ته یو ایمیل راځي، په ایمیل کې ټرک نمبر راځي، هغه ټرک نمبر به راواخلئ او همدغه ویب سایټ به د سر نه راخلاص کړئ. ویب سایټ هم چې راخلاص کړئ د بغل کې وګورئ ګرانو کتونکو ټرک باندې به کلیک واخلئ، دلته به ټرک نمبر واچوئ، دغه به تاسو بار بار دلته چک کوئ او دې نه تاسو ته معلومیږي ګرانو کتونکو چې ستاسو ویزا څومره مخکې تللې ده، ستاسو ویزا د پروسس لاندې ده که نه. که ریجیکټ شوې وي هم دلته کې تاسو ته لیکي، نو بیا تاسو ورته کولی شئ سر نه نوملیکنه وکړئ. ګرانو کتونکو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ د البانیا هیواد بشردوستانه ویزا یا هومنټیرین ویزې ته نوملیکنه وکړئ.